که په شیبو باران وریږي که په شیبو باران وریږي زما په خپل لالي باور دی را بشي نه چې ورو دغه ستر ذات سترې نامې نه چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی ټولو راغلو ښاغلو په دریځ ناست استاد ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب خوږ مشر پروفیسر نورالامین یوسفزی صاحب بابا په پنډال کې ناست درانه او خواږه مشران ډاکټر همدرد یوسفزی پښتون شوګیر اسلم سالک قیس بابا رضوان الله شمال په ما ډېر ګران محترم عزیز لالا بخت اکبر غنیزی عبدالوارث پیندا روزی خان بابا پروفیسر ډاکټر عطاء الرحمن عطا صاحب همایون مسعود صاحب خانګل الباچا خیالي الهام یوسفزی زما د مسافرۍ د ستړو ورځو خوږ ملګری عبید عثمان خیل چې دا درګاه ته تشریف راوړی دی نور چې کوم قامي مشران دي رب نواز خان دی محمود شاه الله دی اشمالي خان لالا دی لالاجي ابراهیم دیولی باچا لالا محترم نذیر احمد نذیر صاحب ډېر خوږ پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب او نور چې څومره ملګري راغلي دي د ټولو نومونه کالو اوس مې هم چاته وکړو سروې چې صرف 2 منټه ټایم به واخلئ نو د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم په دې پنډال کې زما د سکول استادان هم ناست دي زما نکاح هم راغلی دی ناست دی هغه منځ کې نو د هغه هم ډېره مننه کوم چې په دې پنډال کې زموږ سره شریک شو عثمان بسیار لالا شاته ناست دی د هغوی هم د راتګ مننه کوم او د دې مشرانو په وړاندې به خبره کول یا دا زه چې نن څه یم په دې ځای ولاړ یم او دا 2-4 خبرې کوم یا دغه 2-4 ټکي رايوځای کوم شعر تی جوړوم نو دا هم د دوی مشرانو برکت دی د دوی سره د ناستې برکت دی د دوی د کتابونو د لوستلو برکت دی چې مونږ د دغه جوګه کړي وو چې دغه 2-4 ټکي ویلی شو او شعر تی جوړولی شو نو زه د دوی ډېر زیات ممنون او مشکور یم چې په دې باران کې په دې لنډ تنګ ورځ کې راله او زما دغه پروګرام ته ښکلا وبخله د لرې لرې ځایونو نه انور مانیروال لالا په نظر نه راځي د هغه هم ډېره زیاته مننه کوم او نیازک لالا جاوید شاه درمان ایاز یوسفزی هم زموږ د مسافرۍ د وختو ملګری دی اوس بیا الله رحم کړی دی وطن کې ژوند کوي نو ډېره زیاته مننه سر کوشش کوم که بس 4 شعرونه چې تازه کلام به شریک کړم چې دا کتاب رایادوم زمانه چې شعر نه هېر کېږي خو بس بخښنه غواړم بابا لک صبر پقلار کېنا تنها لالیه پقلار کېنا یلی ونیا پقلار کېنا په پښتنو کې اتفاق ناراضي په پښتنو کې اتفاق ناراضي ساده سړیا پقلار کېنا د ګلخانانو ته سر مخ وګوا د ګلخانانو ته سر مخ وګوا باچا خانیا پقلار کېنا ورنه د ګلخانانو ته سر مخ وګوا باچا خانیا په قلاره کېنا په خاریه کې څوک ټپې نه کوي په خاریه کې څوک ټپې نه کوي وغرسنیا په قلاره کېنا په خاریه کې څوک ټپې نه کوي وغرسنیا په قلاره کېنا پردي جنگونه په سر ولې اخلي پردي جنگونه په سر ولې اخلي پښتون زلمیا په قلاره کېنا پردي جنگونه په سر ولې اخلي
پښتون زلمیه په قلاره کښېنه نه نه ټوپک په لاس کې مه راخله نه نه ټوپک په لاس کې مه راخله نه نه بچیه په قلاره کښېنه نه نه ټوپک په لاس کې مه راخله نه نه بچیه په قلاره کښېنه اوس څوک نکریزې د انداسې نه اخلي اوس څوک نکریزې د انداسې نه اخلي زه بنجاریه په قلاره کښېنه زه بنجاریه په قلاره کښېنه. ډېره ډېره مننه د خوږ ورور د دې خادحات چې کوم مشر دی مالک دی انور الحق الحق میرجحال چې موږ ته په دې پروګرام کې ډېر اساني را جوړه کړه او دغه حال یې موږ ته راکړو موږ پکې دا دومره خوندور بنډار را جوړ کړو نو د هغه هم ډېره ډېره مننه کوم د ټولو منتظمینو د دغه حال ډېره شکریا ادا کوم او ډېره مننه ډېره